کچره دا لیډرشپ هم کمپرومایز ته لاړه او عوام په دې پوه شو ستاسو خیال دا عوام دا لیډرشپ معاف کی نه سوال نه پیدا خپل ورکر به معاف نه خپل ورکر به معاف کی نه لکه خپل ورکر به ترسو پورې دا خپل پارټي هغه پرتوک جوړي د عوامو ډیماند دی دې ځله د لیډرشپ ډیماند نه دی چې موږ د عوامو ډیماند دی چې موږ احتجاج کوو پاسونونه کوو موږ مزاحمت کوو که چرې زمونږ لیډرشپ دا یو ځل بیا د کمپرومایز کار شو نو زما نه دی خیال چې دا قام به اعتماد پاتې شي قومي امن جرګې روډ میپ څه دی روډ میپ کلیر دی دی وځي دی وایي چې موږ لانګ مارچ ته ځکه چې لانګ مارچ د قام غوښتنه ده چې قام غوښتنه احتجاج کوو لانګ مارچ کوو اوس د لانګ مارچ سټریټجیز به څوک ورکوي دا به پولیټیکل پارټي ورکوي دا تیر شپږ جرګې وشوې کې د دنیا شي اعلامیه جاری شوې دې جرګه کې لکه نوې داسې کومه اعلامیه وه چې هغه وړاندې شوه یو خو د مولانا خانزیب شهید چې کوم مسله ده کې د هغې سره ګیر چاپیره په باجوړ کې چې کوم حالات جوړ شو بیا په ترڅ کې لګا دغه په دغه کې دا را جوړه شو ولې یاره دا ده چې یو ځل به بیا مونږ جنازې اوچتو یو ځل به بیا په دې خوره باندې یو عجیبه اور لګي ځکه چې دا اور چې کوم دی نو دا خو د صفا خبره د وسایلو جنگ دی بالکل مسله د وسایلو ده مسله نور هیڅ نه ده زمونږ د قام له خدای وسایل ورکړي او هغه وسایل زمونږ قام ته سرور شوی دی آیا دا جرګه به د ولس په امیدونو باندې پوره وخیږي که نه ولس په مایوسۍ طرف ته بوځي جرګه زموږ د پښتنو ثقافت کله هم خپل مقام نه پرېږدي د پښتنو اخري امید چې کوم دی که نه هغه جرګه دی زما امید دی او دا مې دوا ده چې دا جرګه دی د پښتنو په کامیابۍ باندې تمام شي